बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्यूचर परफेक्ट टेंस دا زموږ سره 11 نمبر ټینس دی. دا ټینس به مونږ کله استعمالو؟ کله چې مونږ د داسې کارونو په باره کې خبرې کوو چې په راتلونکي وخت کې مکمل کیږي. که 10 منټه بعد ولنه یې، که 20 منټه بعد ولنه یې، که کال بعد یې، که 10 کاله بعد یې، خو په راتلونکي وخت کې چې کوم کارونه مکمل کیږي، که مونږ د داسې کارونو په باره کې خبرې کوو نو بیا مونږ ته ضرورت وي د فیوچر پرفیکټ ټینس. د دې پہچان څنګه دی؟ په سنټینس کې که چارې ویل هیبو یا شل هیبو او ویتل د ورب دریم حالات وو، نو دا به فیوچر پرفیکټ ټینس وي. اوس د دې سټرکچر هم ډېر آسان دی، تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. موږ سره د پښتو یو سنټینس دی: ما به روټۍ خوړلې هم وي. چې ته راځې ما به روټۍ خوړلې هم وي. اوس موږ پهله به سبجیکټ ولګو. سبجیکټ پکې څوک دی؟ ما. نو ما لپاره استعمالیږي آی. زه به آی ولګوم، بیا به ویل هیو راکوز کړمه. که پلورل سبجیکټ و او که سینګولر سبجیکټ و نو د هر یو دپاره به مونږ ویل هیب لګو. نو اوس به مونږ بیا ویتلډ ولګو. ویتلډ پکې څه دی؟ د ورب دریم حالت، خوراک، خوړل. نو خوړلو ته څه ویلی کېږي؟ ایټ. ایټ یې فرسټ پام دی، ایټ یې سیکنډ پام دی، ایټن یې تھرډ پام دی. مونږ به ایټن ولګو او بیا پکې ابجیکټ د میل. آی هیو ایټن د میل. ما به روټۍ خوړلې هم وي. اوس که چېرې مونږ د دې نه نیګیټیو جوړو نو بیا به مونږه د دې ویل نه بعد ناټ ولګو، نور به هغه جمله راکوزه کړو. او که بیا مونږ د دې نه لکه سوالیه جوړو چې آیا ته راځې نو ما به روټۍ خوړلې هم وي، نو بیا به دا ویل به د سنټینس په سر کې ولګو او نوره به هغه بره پازیټیو جمله راکوزه کړو، صرف په آخره کې به ورسره سوالیه نشان وکړو. اوس مونږ سره دویم اګزامپل دی: هغه به سکول ته تللی هم وي. هغه به سکول ته تللی هم وي. ته چې هلته ځې هغه به سکول ته تللی هم وي په راتلونکي وخت کې. دې لپاره مونږ سبجیکټ ته وګورو. سبجیکټ پکې څوک دی؟ هغه لپاره استعمالیږي هی. مونږ به هی ولګو، بیا به ویل هیو راکوز کړو، بیا به پکې مونږ ویتلډ پکې د ورب دریم حالات. تللو ته څه ویلی کېږي؟ گو. گو فرسټ پام دی، وینټ یې سیکنډ پام دی، گان یې تھرډ پام دی. مونږ به گان ولګو او بیا چېرته ځي؟ بازار ته ځي؟ نه، جومات ته ځي، سکول ته ځي. نو ټو سکول. هی ویل هیبو گان ټو سکول. اوس که چېرې مونږ د دې نه بیا نیګیټیو جوړو، د دې ویل نه بعد به ناټ ولګو، نوره به هغه جمله راکوزه کړو. بیا که چېرې مونږ انټراګیټیو یعنې سوالیه جوړو نو دا ویل به د سنټینس په سر کې ولګو او صرف په آخره کې به سوالیه نشان ولګو.